ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې به موږ څه داسې اهم څه داسې امپورټنټ څه داسې کروشل د انګلیش لینګویج وکیبلري زده کوو د کومې په مدد سره چې ستاسو انګلیش لږ نه او ډېر زیات امپروف کیږي. ستاسو په انګلیش کې لږ نه او ډېره زیاته تبدیلي راځي. ستاسو په انګلیش کې لږ نه او ډېر زیات بدلون راځي. او بله خبره ګرانو کتونکو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو روان انګلیش ووایئ یعنې تاسو د امریکن او برټش خلکو په شان انګلیش ووایئ نو بالکل نننۍ ویډیو هم ستاسو دپاره ده. ګرانو کتونکو نو راځئ چې دغه وکیبلري زده کړو. तो चलिए शुरू करते हैं. Our first word is advertise. او advertise ویل کېږي اشتهار دینا کسی چیز کو مشهور کرنا یو چیز مشهورول دې ته په انګلیش لینګویج کې ویل کېږي advertise. او د دې سیکنډ فارم دی advertised او تھرډ فارم یې هم دی advertised او څلورم فارم یې دی څلورم حالت یې دی advertising. فار ایگزامپل که زه ووایم چې خپل پراډکټس مشهور کا خپل پیداوار مشهور کا دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي advertise your products. او د advertise your products مطلب دا دی چې خپل پیداوار مشهور کا. یا زه وایم چې خپل پیداوار خپل پراډکټس مه مشهوروه دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي don't advertise your products. او د don't advertise your products مطلب دا دی چې خپل پیداوار خپل پراډکټس مه مشهوروه. Another word is advocate. او advocates ویل کېږي وکالت کولو ته د چا په ځای باندې سوال جواب ورکولو ته په انګلیش لینګویج کې ویل کېږي advocate. او د دې سیکنډ فارم دی advocated او تھرډ فارم یې هم دی advocated او څلورم حالت څلورم فارم یې دی advocating. لکه فار ایگزامپل که زه یو کس ته ووایم چې مهرباني وکړه زما وکالت وکړه مهرباني وکړه زما سوال جواب وکړه دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي پلیز advocate me. او د پلیز advocate me مطلب دا دی چې مهرباني وکړه او زما سوال جواب وکړه مهرباني وکړه زما وکالت وکړه. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې یو بل وکیبلري زده کړو یو بل ورب زده کړو. another word is effect. او د effect مطلب دی اثر کرنا اثر کولو ته په انګلیش لینګویج کې ویل کېږي effect. او ګرانو کتونکو د دې سیکنډ فارم دی affected او تھرډ فارم یې هم دی affected او څلورم حالت یې دی affecting. لکه فار ایگزامپل زه د میډیسن دوایانو په باره کې خبره وکړم. فار ایگزامپل که زه ووایم چې دا دوایي په ما باندې ډېر زیات اثر کوي دا میډیسن په ما باندې ډېر زیات اثر کوي دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي this medicine affects me good. او د this medicine affects me good مطلب دا دی چې دا میډیسن دا دوایي چې کومه ده دا په ما باندې ډېر ښه اثر کوي. یا زه ووایم چې your emotional words affect me a lot مطلب دا دی چې ستا جذباتي الفاظ ستا جذباتي words په ما باندې ډېر زیات اثر کوي. your emotional words affect me a lot مطلب دا دی چې ستا جذباتي الفاظ ستا جذباتي words په ما باندې ډېر زیات اثر کوي. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې هم پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې یو بل ورب زده کړو یو بل وکیبلري هم زده کړو. another word is affix. او affix ویل کېږي چپکانه یعنی لګانه په یو څیز باندې یو بل څیز لګول دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي affix. لکه فار ایگزامپل په دیوال باندې یو پیپر لګول په ګاډۍ باندې یو سټیکر لګول یا داسې یو څیز چې هغه په بل څیز باندې تاسو ولګوئ نو دغه لګولو ته ویل کېږي affix. لکه فار ایگزامپل که زه ووایم چې په دیوال باندې پیپر کاغذ مه لګوه دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي don't affix paper on the wall. او د don't affix paper on the wall مطلب دا دی چې په دیوال باندې پیپر یعنی کاغذ مه لګوه. یا زه ووایم چې زما په ګاډۍ باندې
स्टेकरे मलगवा, डोंट एफिक्स स्टेकर्स ऑन माई कार او د ډونټ افیکس स्टेकर्स ऑन माई कार مطلب دا دی چې زما په ګاډي باندې سټیکرې ملګوه. او دغسې بلها اگزامپلز. نو د لګولو دپاره یو سیز په یو بل سیز باندې د لګولو دپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي افیکس. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو د انګلیش لینګویج نور هم وکیبلري زده کړئ نو بالکل تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې یو کامنټس پرېږدئ او انشاءالله ستاسو د کامنټ ریپلای به موږ خامخا درکوو. ستاسو د کامنټ مطابق به زموږ نیکسټ ویډیو وي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.